بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. لا اقسم بهذا البلد زه قسم خورم په دې ښار مکه باندې وانت حل بهذا البلد په داسې حال کې چې اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته په دې ښار کې اوسېدونکی یې. ووالد وما ولد او قسم خورم په انسانی پلار او د هغه په اولاد چې د هغه نه پیدا شوی دی. لقد خلقنا الانسان فی کبد په حقیقت کې مونږ انسان په ډېر مشقت کې پیدا کړی دی. ایحسب ان لن یقدر علیه احد آیا هغه دا ګمان کوي چې په هغه باندې هیڅوک برلاسې کېدای نشي؟ یقول اهلکت مالا لبدا بیا زر وایي چې ما په پنډونو مال برباد کو، یعنی د دنیا په فضولیاتو کې ښه ډیره پیسه خرابوي او په ډیر فخر خلکو ته وایي چې ما ډیر مال و دولت خراب کو. ایحسب ان لم یره احد آیا هغه دا خیال کوي چې چا هغه ونه لیدو؟ الم نجعل له عینین آیا مونږ هغه ته دوه سترګې نه دي ورکړي؟ ولسانا وشفتین او جبا او دوه شونډې نه دي ورکړي؟ وهدیناه النجدین او دوه ښکاره لارې ورته وښودلې. فلاقتحم العقبه خو د هغه نه دومره ونه شوه چې د سختې غونډۍ نه اورېدلی وې. وما ادراک ما العقبه او ته څه پوهېږې چې هغه سخته غونډۍ یعنی سخته لاره څه ده؟ فک رقبه دغه لاره د چا غاړه د غلامۍ نه آزادول. او اطعام فی یوم ذی مسغبه یا د لوږې په ورځ خوراک ورکول. یتیما ذا مقربه چېرته خپلوان یتیم لا او مسکینا ذا متربه یا په خاورو ناست مسکین لا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه او بیا د هغو خلکو نه شوی وي چې ایمان راوړي او یو بل ته د صبر او د الله په مخلوق د رحم کولو وصیت کوي. اولئک اصحاب المیمنه هم دا خلق دی د ښي لاس خاوندان یعنی خوش قسمته. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه او کومو خلکو چې زمونږ د آیاتونو د منلو نه انکار کړی دی هغوی کم بخته خلق دي. علیهم نار مؤصده په هغو به داسې اور خورېدونکی وي چې د څلورو طرفه به یې ګیر کي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.